د ورو سوال کړی د ډیر اوږد سوال لیکلی سوال به پوره ووایو چې به جواب یې پوه شو وایي چې ما واده کړی او زما 2 بچي دي او مالی حالات زما ښه برابر دي او په ښځه باندې خرچه په کور باندې په بچو باندې په دې کې ما څه کمی چېرته نه دی کړی مشکل دا دی چې ما او زما ښځه د یو بل سره همیشه وران یو او زموږ په منځ کې روغه نه راځي یو میاشت مخکې زما او د هغې خبرې واورېدې نو هغې ما ته کنځلې وکړې او بدې ردې وویلې او زما په مخ کې هغې اواز وموچت کو کنځلې وکړې د هغې د لاسه زما غوسه ډېره شوه نو ما وویله او دا مې ورته ووایي چې وجرم دی هغې دا خبره کور ته ورسوله کور والی دا ووایي چې ښه دی خو تاله د وجلو دمکي درکوي او د دې نه مخکې به م وایي دې زما نه په مخه طلاق غوښتو چې طلاق راکړه او طلاق راکړه په معمولي خبره باندې وایي ما طلاق راکړه خو ما به ورته صبر کوو چې دا بچي دي زموږ په منځ کې او دې زر زه طلاق نشم ورکولی بیا هغې طلاق غوښتو زموږ ژوند ګران شو فیصله م دا وکړه چې د یو بل نه به جدا شو خو دومره ده چې ما ورته دا ووایي چې تاسو له به زه وګورم او هلته به اوسېږئ او د یو بل نه به لرې یو خو زه د څو ورځو لپاره په سفر باندې لاړم او چې رالم نو هغې بچي او هر څه وړي دي د کور نه او بچي م بولي او په داسې ځي کې ده چې د هغه ځي ما ته پته نشته او څه تقریبا 3 هفتې د دې خبرې کېږي اوس سوال دا دی چې آیا به دې ښځه باندې خرچه په ما لازم ده او که نه دویم سوال دا دی چې د دومره وخت چې موږ میلاو نه شو نه ما ته پته شته چې کوم ځای کې ده نو دا ښځه طلاقه شوه او که نه الجواب اصل دا دی چې ښځه د کور نه بغیر د خاوند د اجازت نه نشي وتی بغیر د خاوند د اجازت نه نشي وتی او چې کله ښځه ووته د کور نه بغیر د اجازت نه نو دې نافرماني وکړه د خاوند او کومه ښځه چې نافرماني د خاوند کوي نو په دې ښځه باندې خرچه هغه په دې خاوند لازم نه ده دا خبره یاده ساتئ یو ښځه د خاوند خبره نه مني چې نه مني خرچه پې نشته په خاوند الا دا چې بعض حالات داسې اضطراري لکه علماو بیان کړي مثال لکه د کور نه ووته د یو شي اخیستو دپاره چې هغه لازم و د خاوند نه یې تپوس ونه زه خیر دی یا د کور نه ووته د علاج دپاره یا د کور نه ووته بغیر تپوسه کور راولیدو دا یریده او دا ووته یا د خاوند سره څه مشکل راغلی او که خاوند ته دا ووایي چې زه ځم په تا باندې کیس کوم محکمه کې او قاضي به ځم نو هغه به پرېږدي نه یې پرېږدي او دا لاړه ووته نو دې ټیم کې نه خرچه به وي په خاوند باندې خو د دې نه علاوه چې ښځه د خاوند خبره نه مني او بغیر اجازته وزیره وځي نو دا په خاوند باندې دې خرچه نشته او بیا داسې ښځه چې بچي د نم بوځي او زه یې هم نه معلوم او تپوس یې م تانه نه یې کړی او رابطه هم نه کوي نو د دې ښځې خرچه دا په دې خاوند باندې نشته دویمه خبره د کور نه د دې ښځې وته داسې طلاق خو نه دي نه طلاق ته نه فسخ دی نکاح بیا هم پاتې ده نکاح بیا هم پاتې ده او کوشش موږ دې ورور ته وایو چې نصیحت ورته کوو چې کوشش دا وکړه چې خبره طلاق ته ونه رسي وجه دا دی چې په منځ کې کله بچي راشي نو انسان بیا ډېر صبر کوي ځکه چې طلاق و د لاسه بچي ضایع کېږي اکثر نو صبر نه کار اخیسته پکار دی او خصوصا چې د هغوی د مشرانو سره کینی وان خفتم شقاق بینهما فابعثوا حکما من اهله وحکما من اهلها الله وایي که خبره بالکل نه جوړي نو د دوی د طرف نه هم کسان کېنوي د هغوی د طرف نه هم کسان کېنوي که دوی اصلاح غواړي الله به ورته لاره اسانه کړي او دې کې څه شک نشي چې دې ښځې غلطي کړې خاوند ته بدې ردې ویل خاوند په مخ کې اواز اوچتول
او بیا خاوند ته کنځلې کول او بیا باغې د پاسه بچی راويسته د کور نه بغیر اجازت نه وتله او دې سيزي ته چې غزي چاته نه معلوم ظلمات بعضها فوق بعض اتيري بتيرو لا پاسه دي او د خاوند دې کې خطا شوی دی چې هغه ته وجنم دي دا قسم الفاظ نه ځان لري ساتل پکاري چې کله سړی ته پته چې دینه مشکل جوړي دوه طرف ته غلطي شوی ده او حدیث کې درځي چې خطاکار کم یو دي چې توبه وباسي او د خپل غلطي اصلاح وکړي نبی هم حتی اوسه کوشش پکار دی چې دوی یو بل سره جوړو کی والله اعلم